په یو حدیث کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې یو حدیث بیان کړی دی صحابه کرامو ته دغه حدیث بخاری او مسلم دواړو راخستی دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې نفره در تاسې لمخه په لمخني قومو کې دا سره روان دي د غرو په یوه دره کې سره روان دي په حدیث شریف کې دغه حدیث مختلفو روایاتو باندې ثابت دی په یو روایت کې راځي چې پر دوی باندې باران شروع شو دوی د باران څخه د ځان ساتنو دپاره درې نفره دي و غره ته پورته سوه په غره کې یو لوی غار دی په دغه غار کې کښېنسته په بل روایت کې راځي دغه چې بخاري او مسلم راخسته دي په دغه روایت کې راځي چې دغه خلکو باندې دا درې نفره چې سره ملګري دي د غرو په یوه دره کې سره ملګري دي د شپې د تیرولو دپاره چې شپه ور باندې راله د غره یو غار ته ولاړه د الله جل جلاله فیصله وه په دغه وخت کې د غره د سره یو لویه صخره یو لوی کاڼی دا راګیل سو او د دغه غار په خولو کې ودرېدی چې کله دغه د غار په خولو کې دغه لویه صخره او کاڼی ودرېدی دا خلکو په خپل مابین کې سره وویل انه لا ينجيكم من هذه الصخره ای ملګرو موږ او تاسې له دغه عذاب څخه نسو خلاصېدلی ځکه موږ او تاسې په یو داسې غار کې او دونه لویه ډبره او کاڼی د غار په خوله کې ودرېدی موږ کې په سا او بند سولو چې هېڅکله به موږ له دغه غاره ونه وځو خو لاکن یو شی موږ او تاسې ایستلی سي هغه دا چې کم عمل مو د الله دپاره کړی په اخلاص باندې مو کړی صرف او صرف مو د الله څخه د اجر نیت وي هغه عمل الله ته شفیع کوي د هغه عمل په برکت به مو الله له دغه غاره باسي دغه نو یو هغه قسم د توسل دی چې زموږ علما کرام د اهل سنت والجماعت هغه بیانوي د توسل د اقسامو سره یو قسم د توسل هغه توسل په اعمالو صالحو سره دی چې د دغو خلکو په باره کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد کړی دی چې دغو خلکو سره وویل چې موږ او تاسې نن د الله د عذاب څخه او د مرګ څخه نسو خلاصېدلی هېڅوک نه دي راباندې خبر او موږ او تاسې درې نفره یو دا وس نه لرو چې دا لوی کاڼی دا له دغه غاره پورې و او راووځو او دلته به خامخا وژل کېږو مرو به خو موږ به له دغه هلاکته له دغه تباهي څخه له دغه مرګه څخه به ځان څنګه خلاصوو په یو شي باندې خلاصېدلی سو هغه دا دی چې د الله د رضا دپاره مو کوم عمل کړی هغه عمل الله ته شفیع کړو دغو خلکو الله جل جلاله ته دعاوې وکړلې هر سړي په خپل نوبت باندې یوه دعا کړې ده یو خواست یې کړی دی الله جل جلاله یې خواست قبول کړی دی او د چې په ژوند کې هغه عمل کړی دی هغه عمل الله ته شفیع کړی دی چې الله پلانکی عمل مې صرف او صرف ستا د رضا دپاره کړی دی یا الله د دغه عذاب څخه خلاص کړي الله جل جلاله دغه انسانان د هغه عذاب څخه خلاص کړي درې قسمه انسانان یو سړی په دې کې دا دی چې د مور او پلار سره ښه سلوک کړی دی دویم سړی په دې کې دا دی چې د الله د رضا دپاره زنا پرېښې ده دریم سړی په دې کې دا دی چې امانت ورسره او هغه امانت یې هغه خپل صاحب المال ته رسولی دی نو درې قسمه انسانان دي یو د مور او پلار سره نیکي کړې ده د مور او پلار د نیکي په برکت باندې الله دی د دنیا کې له عذاب اخلاص کړي له مرګه اخلاص کړي دویم سړی چې د زنا څخه ځان ساتلی دی د یو ناروا عمل څخه ځان ساتلی دی د دغې ګناه څخه د ځان د ساتلو دپاره چې د دا ګناه پرېږدي ده الله جل جلاله دونه لوی رحم ورباندې کوي چې د مرګه څخه خلاصوي دریم سړی چې الله جل جلاله د خپل دعا په برکت باندې او د هغه نیک عمل په برکت باندې چې خلاصي هغه په امانت کې خیانت نه دی کړی د یو چا امانت ورسره پروت دی هغه امانت یې سالم سلامت بیرته رسولی دی الله د دغه عذاب خلاص کړی درنو معززو دوستانو الله جل جلاله دې موږ او تاسې پر شرعي طریقه باندې برابر کی او الله جل جلاله دې موږ او تاسې ته د خپلو نیک اعمالو شنیت را نصیب کی په نیک عمل باندې د انسان دنیا هم برابریږي اخرت هم برابریږي په نیک عمل باندې الله انسان په دنیا کې له عذاب خلاصي په اخرت کې هم د عذاب خلاصيږي
راځو حدیث شریف ته. اول سړی چې دعا کړې ده هغه دا ویلی دي چې یا الله ما د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کړی دی په ژوند کې، هیڅ کله به دوی ته تکلیف نه دی ورکړی. یو وخت زه له خپله کوره وتلی وم، خپله رمه مې بولې وه. دغې رمې چې ما د مړېدلو دپاره یو لرې یو ځای و درختو ته بولې وه، هلته را باندې ناوخته سو. زما معمول به دا رقم و چې کله به مې رمه و کور ته راوستله او دغه د رمې میږې به مې ولوشلې، اوله وار به مې په دغو شیدو باندې خپل مور او پلار مړول. سپین سارې مور، سپین زری پلار، دا به مې په دغو شیدو باندې مړول. خو یو ورځ چې زما رمه وځنډېدله، چې کله زه کور ته رالم، مور مې هم بیده ده، پلار مې هم بیده دی. نو زه فورا راولاړ سوم چې دې مې ولوشلې، هغه مې راواخیستلې، په لوښي کې د پلار او د مور و سر ته ودرېدلم او دا مې نه غوښتله چې دغه شیدې در دوی له مخه بل څوک وخوري. د دوی د اکرام او د عزت په خاطر باندې ورته ولاړ وم حتی در داسې اندازې پورې چې د سهار سپېدې راوختې او سهار سو. چې کله دوی سهار راپورته سوه نو ما فورا اوله وار دغه شیدې و مور پلار ته ورکړې. په دغه مابین کې زما اولادونه، زما بچیانو هغو ژړله، نارې وهلې، زما غلامانو خادمانو هغه ټوله وږې وه. خو ما دا جرأت نسو کولی چې د مور او پلار د مخه دي زما په اهل کې یا زما په اولاد کې دي یا زما په مال کې دي بل څوک په دغو شیدو باندې موړ سي. نو یا الله که به مې دغه عمل صرف او صرف ستا د رضا دپاره کړی، که به مې دغه عمل صرف په اخلاص باندې ستا د رضا دپاره کړی، یا الله موږ د دغه د دنیا د عذاب څخه خلاص کې دغه ډبره ایسته کې. هغه سړي په دعا کې وویل اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه انسان چې دغه عمل په ډیر ښه نیت باندې کړی و، هغه نیت الله ته معلوم و، الله د زړو مالک دی. نو الله جل جلاله دعا فورا قبول کړله چې دا ډبره پورې والا، دا لوی کاڼی د غره، دا لویه صخره دا چې پورې والا هغه ایسته سوله، دوی ته هوا رایله سوله، دوی ته لیږ قدر رڼا رایله سوله. خو لیکن د ډبرې څخه د غاره څخه بیا هم نسي وتلی، ډبره یې بیا هم پر خوله کې ولاړه ده. دویم ملګري ته وویل چې ته دعا وکړه. د اول ملګري دعا هغه دا و چې د مور او پلار سره احسان کړی دی. د مور او پلار احسان الله جل جلاله دی په دنیا کې د مرګ څخه خلاص کړي. ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. پزې دې سپېروي، پزه دې توری، یعنی هغه سړی دی هلاک وي چې دی مور او پلار پیدا کړي. درې وارې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا شرع کړې ده چې د ده مور او پلار وي، سپین سارې مور سپین ږیری پلار وي، لیکن د هغو په برکت باندې یا خالی مور ولري یا خالی پلار ولري، د دا مور یا د دا پلار په خاطر باندې دی جنت ته نشي داخل. د دغه انسان دی پزه سپېروي، پزه دې پرې. موږ او تاسې په پښتو کې خپل یو مثال چې موږ او تاسې وایو چې مخ دې سپېروي، مخ دې تور وي، دا د عربي یو محاوره ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي، ځکه د مور او د پلار ډېر لوی حق دی. یو صحابي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته رالی او ورته وویل من احق الناس بحسن صحابتي، ای د الله رسوله د ټولو زیات حقداره په ښه صحبت او مجلس او خبرو باندې څوک دی؟ قال امك. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته مور دی. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. دغه سړي درې وارې پوښتنه کړې ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم درې وارې په جواب کې ورته ویل چې د مور لحاظ کوه. نو دغه انسان چې د مور او پلار لحاظ کړی و، خدمت یې کړی و، الله د دغه عذاب خلاص کړي. دویم ملګري د سوال او د دعا ځای رالی، هغه وویل یا الله په دنیا کې مې یو د اکا لور و، د هغې سره مې ډېر محبت و او ډېره را باندې ګرانه وه،
هغې ښځې ته ما دا خواست د زنا څو وارې کړی خو هغې زما سره د زنا دپاره حاضره نه سوه یو وخت کلونه تېرېدله ډېره سخته وچکالي راله په دغه د اکا په کور باندې مې سخته وچکالي راله دغه د اکا لور مې راته راله او راته ویې ویل چې زموږ سره یو څه کوبک او مدد وکړه ما ورته وویل چې ته زما سره یو وارې زنا وکړه زه به 120 دیناره د سرو زرو درکم خو دغه زنانه چې ډېره سخته مجبوره پاک دامنه او ډېره مجبوره وه د ځان د هلاکت څخه د ساتلو دپاره دغه سړي ته وویل چې د زنا ته حاضره یم نو چې کله دغه انسان دغې ښځې ته 120 دیناره د سرو زرو د ورکړل او دغې زنانې ته د زنا دپاره حاضر سو او د دغې زنانې سره یو ځای سو هغې زنانې ورته وویل چې د الله په خاطر باندې زما چې کومه د عزت پرده ده زما چې کوم د عزت مهر دی دغه مهر مې مه رامتوه میره پرې کوه د الله په خاطر باندې د الله څخه وبېرېږه دغه انسان چې کله دا خبره واورېدل چې دغه زنانه پاک دامنه پاکه مسلمانه ښځه دا د زنا څخه بد وړي او ماتې د الله نوم رامخته کوي نو فوراً ځینې ولاړ سو او دغې ښځې ته ویل چې ځه دی وایي چې نه مې هغه 120 دیناره د سرو زرو ځینې واخیستل او نه مې زنا وکړل د الله په خاطر مې دا زنا پرېښول نو الله ته خواست وکړي چې الله که به مې دغه عمل صرف او صرف ستا د رضا دپاره کړی یا الله ته له دغه مشکله له دغه هلاکت او له دغه عذابه موږ خلاص کړه الله جل جلاله د دوی دا دعا قبوله کړه چې کله یې ډبرې ته دیکه ورکړله پورې وله هغه ډبره نوره هم ایسته سوله خو دا ډبره بیا د غار و خولې ته هم ولاړه ده انسان نسي ځینې راوتلی خو ایسته ډېره سوله یو غږ او ناره د سړی د یو چا د اورېدلی سي که چیرې دوی یو چا ته غږ وکړي خلک ورباندې خبرېدلی سي خو البته د غاره څه د وتلو لار لا نسته درېیم ملګري ته ویل چې ته دعا وکړه هغه هم دعا وکړل او ویې ویل چې الله دغه انسان یو وخت مزدوران راوستلی دي د مزدوري دپاره هغو چې کله خپل کار وکړي په دغه مزدورانو کې یو مزدور ولاړی خپل پیسې او مزدوري یې پرېښوله دغه سړی چې نیک او صالح سړی دی هغه راولاړ سو دغه مزدوري یې په کار باندې واچوله دغه د ده مال یې په کار باندې واچوي هغه ډیر سو حتی در داسې اندازې پورې چې په حدیث شریف کې راځي چې دغه انسان د دغه مال څخه د دغه مزدور د خپلې مزدوري څخه دونه مال جوړ سو چې رمې د پسو او ګلې د اوښانو او د غویو ځینې جوړې سولې او مریان سوله دغه انسان دغه امانت ورسره پروت دی دغه امانت یې په ګټه باندې اچولی دی و هغه سړي ته ورګټي ډېر وخت وروسته هغه سړی و دغه انسان ته رالی هغه مزدور و دغه خپل مالک ته رالی او ورته ویې ویل چې یو وخت مې ستا سره مزدوري کړې وه مزدوري مې د سره پاته ول هغه مزدوري مې راکړه دغه انسان ورته وویل كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق ورته ویل چې ای وروره هغه اوښانو ګله د غویو ګله د پسو رمې او د مریانو ډلې دا ټوله ستا دي بویې ځه ورسه دغه مزدور چې د ده سره مزدوري کړې ده دی حیران دی چې دا څه راته وایي او ورته ویل یا عبدالله لا تستهزئ به ای د الله بنده پسخند مه راباندې وه خپله مزدوري مې راکړه پسخند مه راباندې وه ده په جواب کې ورته وویل لا استهزئ بک زه هیڅ پسخند پر تا باندې نه وم دا ستا مزدوري وه ما دغه ستا امانت خوندي کوي او په ګټه مې درته واچوي نن ادي رمې دي ځینې جوړې سوي دي مالونه دي دولت دی یویسه هېڅ پسخند نه در باندې وم هغه سړی راولاړ سو ټوله مال یې یوړی نو دغه انسان دغه دریم الله ته خواست وکړي چې الله که به مې په دغه امانت کې خیانت نه کړی او دغه امانت مې نور زیات کړی دی په ګټه باندې مې اچولی دی بیا مې خپل صاحب ته په ښه طریقه باندې رسولی دی یا الله که به مې دغه عمل صرف او صرف ستا په خاطر باندې کړی یا الله د دغه عذابه سم خلاص کړي نو دغه خلکو چې ډبرې ته دیکه ورکړل پورې واله هغه ایسته سوله دوی ټوله د مرګه څخه خلاص حدیث شریف کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون ډبره ایسته سوله دوی ټوله راووتل د مرګه څخه خلاص ول او پر خپله لار باندې ولاړه د حدیث روایت بخاري او مسلم کړی